په دې وخت زموږ سره یو مور موجوده ده، هغې سره پوښتنه کوو چې مورې تاسو دلته څه له راغلي یئ، د کوم ځای څه نامه ده؟ زموږ د سوات نه راغلي یو او د سوات یو او زما نوم شمیم دی او زما اووه زامن وو او ډېره سخته وه، ډېره ضرور وو زمن. هغه اووه زامن زما لوی شو، باید زما دا سخته به زما زامن لوی شي، زما سخته به ورکه شي. زما اووه زامن وو، هغه پوځیان راله ویلي وو. نو یو څه قمقل لیونی و، په درېیمه میاشت را پرېښود. یو وړوکی و، زه تا ته داسې وړوکی څه وکړم، وړوکی و. نو نیم کاله جیل یې پې تېر کړ، را پرېښودو. یو زوی مې چې دی نه په کوواټ کې شهید کو او څلور زامن چې دا نه دوه ناپته دي، دوه په جیل کې د ملاقات ورسره کېږي. زه یو الله ته ناسته یم، زما ګیاندي دی، زما لوستي دي، د پلارونو کره تللي پردي نغارې ته ناست دي. زما د ډوډۍ چار نه کېږي، زما د چي چار نه کېږي، زما د څه شي چار نه کېږي. زه په وجود ناجوړ یم. ما ته وایي ستا اوس پرېشن دی. زه پرېشن پسې وکړم، زه بل څه پسې وکړم. زما د ملا پټې خرابې دي، پې مې درې رګونه بند دي او زه د حق ځوان نه راغلی، زه په خپلو بچوړو پسې در په در یم.